هغه دوستان او ملګري چې اوس خارج ته تللي دي حتما یو نوي محیط ته تللي دي، یو متفاوت محیط ته تللي دي، ځکه د افغانستان محیط چې و هغه متفاوت و او اوسنی محیط چې دوی ورکې ژوند کوي هغه متفاوت دی. یو څو شیان دي چې زه غواړم د خپلو تجربو په اساس شریکم، ځکه زه هم فعلا دلته ژوند کوم بیرون له هیواده، او هغه شیان دي چې ما دلته تجربه کړي دي او دغه تجربې شریکول ډیر زیات ښه وي تر څو نور ورڅخه ګټه واخلي. هغه تاوانونه چې موږ لیدلي دي نور ورڅخه متاثره نشي یا متضرره نشي، او هغه شیان چې باید دوی ورته ډیر زیات پام وکړي. اوله خبره دا ده چې باید له ماشینونو سره ځان بلد کړو. دلته ATM ماشین دی، د میټرو ماشینونه دي، دلته چې اوبه اخلي د هغوی ماشینونه دي، یا مثلا په ځینو رستورانټونو کې چې دی آرډر چې دی هغه کېږي الکترونیکس. نو دغه شیان چې دی باید ټول ورسره ځان بلد کړو. بانکونو کې ATM ماشینونو څخه ټرانسفر کېږي د یو اکاونټ څخه بل اکاونټ ته، او یا په دوبۍ کې حتی که تاسو بانک ته لاړ شئ نو تر 1,00,000 درهمو پورې باید تاسو خپله په ماشین کې ډیپوزیټ کړئ. هغه کیشیر ته تاسو نه ورپرېږدي چې کیشیر ته ورشئ. نو دغو ماشینونو سره باید ځانونه بلد کړو. دویمه خبره دا ده چې له اپلیکیشنونو سره ځانونه بلد کړو. اپلیکیشن ځینې ملکونو چې دي د کورونا په اړه یا مثلا هغه میپ چې دی لوکل میپس هغه ډاونلوډ کو، ځکه دغه اپلیکیشنونه چې دي دغه ملکونو خپلو خلکو ته ایجاد کړي دي، او کله کله چې دی مثلا زه د حسن اپلیکیشن په باره کې زه تاسو ته وایم، دا تقریبا ما د جنوري باندې واکسین کړی دی. د افغانستان کې کوم واکسین چې ما کړی و هغه مې هم هلته لوډ کړي دي، خو هغه اپروول چې دی هغه تر اوسه پینډینګ دی او ما ته اجازه نه راکوي چې زه امیګریشن ته لاړ شم یا هغه مهمو اداراتو ته چې ما ورکې کار بند. نو زه اوس منتظرم چې ما دغه اپلیکیشن شین شي تر څو بیا زه وکولی شم چې اداراتو ته په اسانۍ تګ و راتګ وکولی شم. دریمه خبره دا دی چې اداري ټایمینګ سره باید ځانونه بلد کړو. دلته مثلا په دوبۍ کې 9:30 بجې یا 9 بجې ادارات شروع کېږي د ماښام 2 او 8 بجو پورې وي. نو کله کله موږ داسې فکر کوو چې والا دلته به مامورین هماسې ناوخته راځي او بیا به وختي دفتر نه منډې وهي وځي. به نه، که 9:30 بجې ادارات دلته په رسمیاتو کې لیکلي وي چې 9:30 بجې شروع کوي، نو واقعا په 9:30 بجې دوی حاضر وي. که لیکلي وي په 8 بجو، واقعا دوی په 8 بجو حاضر وي او هغه خپل کار شروع کړی وي. او بیا وتل هم داسې نه دي چې دوی به وختي وځي، اما تر څو پورې چې خپل ټایم نه وي پوره شوی وتل ادارې څخه نشته دی. بل دلته بېلابېل کلتورونه ژوند کوي، که هغه مثلا امریکا دی، که کاناډا دی، که مثلا لندن دی، که مثلا دوبۍ دی. دوبۍ تر ټولو ډیر زیات ډایورس دی، ځکه دلته 200 نیشنالیټیانو پورې خلک دي، هغوی ژوند کوي، دلته اوسیږي. نو د هغوی که موږ 200 نشو کولی، حد اقل هغه اکثریت سره خو ځانونه بلد کړو چې مثلا هندوان دي، بنګالیان دي، پاکستاني دي، افغانان دي. افغانان خو موږ خپله یو لکه ضرورت به نه وي، خو دا نورو سره ځان بلدول چې دي پکار دي. بل داسې دی چې د پیسو سره باید ډېره زیاته ګزاره وشي. تاسو چې کله هم کوم سوپر مارکیټ ته ځئ، دوی چې دی نوې پیکیجونه اعلان کړي وي، نوې آفرونه اعلان کړي وي، سړي زړه کېږي چې والا په 3 درهمه یا 4 درهمه، $1 $1.5 $2 خو دومره غټه خبره نه دی. خو اصلي خبره داسې دی چې کله چې ته سوپر مارکیټ ته ننوځې او یا د خریداري شروع کړله، نو په 1 2 3 درهمو کې چې بس ته ننوتلی چې 1 درهم شی اخلم، 2 درهمه شی اخلم، 3 درهمه شی اخلم، نو چې راوځې بیا د 200 درهمه 300 درهمه یا $100 پورې سودا کړې وي او ته به پرې پوه شوی نه وې. نو ښه خبره دا دی چې ډېر زیات په دغه پروموشنونو او پیکیجونو باندې بې ضرورته، که ضرورت وي خو صحیح دی، خو بې ضرورته باید ځان ورکې هغه نه کړو، پرې تاواني نه کړو. بل ډرایوینګ دی. ډرایوینګ ډېر زیات ضروري دی. که تاسو په ټکسي کې ځئ، دا ډېر زیات درته قیمت تمامېږي. که تاسو بیا ډرایوینګ زده کړئ، ډرایوینګ لپاره باید تاسو ډرایوینګ سکول ته لاړ شئ. که افغانستان کې تاسو ډرایوینګ چېرته نه وي کړی یا زموږ هغه کوم لایسنس چې دی هغه قابل قبول نه دی،
نو مجبور یو چې موږ ډرایوینګ سکول ته لاړ شو، هلته یو میاشت 2 میاشتو لپاره درس ولولو، هغه یا آنلاین کلاسونه دي هغه واخلو، بیا پریکټیکل دی هغه واخلو. دغه ډرایوینګ لایسنس خو والی دا دی چې بیا تاسو کولی شئ چې یو وړو لکه عادي غوندې موټر پیدا کړئ خپله وګرځئ. خو دغه عصري ملکونو کې ماډرن کنټریز کې چې سړي سره موټر وي لکه لاس پښې دي، که موټر نه وي در سره بیا سړی ډېر زیات داسې تړلی غوندې احساس کوي. بل لوکل سوداګرۍ سره باید ځان بلد کړو چې په دغو ملکونو کې کوم کاروبار ښه دی، کوم کاروبار چلیږي، چې بیا سړی وکولی شي هغه کاروبار شروع کړي، هغه کاروبار پیل کړي. ځکه سوشل باندې یا که ته ناست وي چې حکومت به ماته یو شی راکوي، دا خو بیخي سخته دی. او بیا په عربي نړۍ کې چې دی داسې نشته دی چې څوک د حکومت له خوا نه کوم فنډ ولري یا سوشل فنډ ولري یا کوم فاینانشل سپورټ ولري. بل په دغو ملکونو کې خپل اجتماعي موقف پیدا کول ډېر زیات ضروري دي. د ترکیې غټ اکثریت چې دی لکه د ترکانو غټ اکثریت په جرمني کې اوسېږي، او دوی چې کله جرمني ته لاړل دوی هغه ډېرې سختۍ هلته تېرې کړلې، هارډشپس. خو ترکان وایي چې موږ د دغه نسل څخه چې پخوا تللی و او هغه نسل چې اوس تللی هغه ډېر زیات ښه دی. ځکه پخوانی نسل چې و هغوی بس کار کوو، شپې به یې ورځې به یې کار وکړ، شپې به یو لقمه ډوډۍ چې ځان ته یې ورځې پیدا کړې وه هغه به یې وخوړل، سبا به بیرته کار ته روان و. نو د اجتماعي موقف په لټولو کې ډېر زیات بوختیا یا ځان یې نه و مصروفه کړی. اجتماعي موقف دا دی چې مونږ په حکومت کې خپل ځای پیدا کړو، په پارلمان کې خپل ځای پیدا کړو، په سینټ کې ځای پیدا کړو، په هغه لوکل کمیونټي کې مطرح شو. سوشل اکټیویټیز کې ځانونه انګیج کړو، ځکه څومره چې موږ سوشل اکټیویټیز کوو، څومره ولنټیریزم کوو، هغومره د خلکو هغه مرحمت او د خلکو هغه ملګرتیا او د خلکو شفقت چې دی ځان ته راجلبولی شو. بل هر خریداري چې کوئ په دغو ملکونو کې ډېر زیات متوجه اوسئ. افغانستان کې کله موږ خریداري کوو بیا خو نو که ملامتي موږ بیا دکاندار ته مو روان وو، هغه شرکت ته مو روان وو چې موږ پښیمانه شولو یا یې ما فکر نه وو یا چې دی پلار مې دغه شی نه غواړي یا چې دی د کورنۍ توافق پرې رانغی. دلته خبرې نشته دي. نو چې هر قرارداد تاسو کوئ، هر شی کوئ، نو ډېر زیات جدي اوسېږئ، ښه مطالعه کړئ، هغه پروز ان کانز یې وګورئ، پس له هغې نه بیا خریداري کوئ. هسې نه ډېر په لکه بیا وروسته پښیمانتیا نشته دی، او هغه پښیمانتیا بیا ډېره زیاته سړي ته قیمته تمامېږي. بل داسې دی چې کوم ملکونو ته چې تاسو تازه تللي یې هلته وګورئ چې سکامرز یا سکامینګ څه شی دی. سکامرز یا سکامینګ دا دی چې څه ډول چلونه او فراډونه له خلکو سره کېږي، خلک څه ډول غولول کېږي، هغه عمومي فراډز څه شی دی، په هغې باید سړی ځانونه پوه کړي. مثلا په ترکیه کې سکامز څه شی دی، په برطانیې کې سکامز څه شی دی، په اماراتو کې سکامز څه شی دی. اماراتو کې سکامز زیاتره دغه د موبایل سکامز دي. تا ته موبایل ښیي چې یاره دغه موبایل چې دی یاره دا چې دی آیفون موبایل دی یا دغه ګوشي چې دی آیفون ګوشي دی ما اخیستی دی خو زه ارزانه خرڅوم، زه خپل هیواد ته ځم. یا دلته داسې دی چې یو سړی به لنګ کروزر درته ودروي، لنګ کروزر یو ښځه یا یو ماشوم به هم ورسره وي، درته وایي چې زه عمان نه راغلی یم یا بل بحرین نه راغلی یم، یو ملک نه راغلی یم، اوس را سره تیل خلاص شوي دي، یو 100 درهم را سره کومک وکړه چې زه تیل واچوم. نو تا به هم زړه ورباندې بد شي، ځکه دومره لنګ کروزر چې سړي سره وي هغه چېرته داسې 2 لمبر کار کوي، خو دا به 2 لمبرې وي. یا به یو کس درته راشي چې ته به رسټورانټ کې ډوډۍ خورې، بس پاسپورټ به هم ورسره وي، وایي چې هغه دی انډیوالی ما پلار مړ شوی دی، مور مې مړه شوې دی، عاجل باید کور ته لاړ شم، ټکټ روپۍ را سره نشته دي. دغو شیانو ته ډېر زیات متوجه اوسئ. تاسو دغه سکامز کولی شئ په ګوګل کې هم وګورئ چې کوم ډول سکامز چې دي په دغو ملکونو کې کېږي. بل هیڅ شی په دغو ملکونو کې مفت نه دی، لکه برق مفت نه دی، اوبه مفت نه دی، ګاز مفت نه دی، حتی هغه خبرې کول هم چې دي هغه مفت نه دي. نو تاسو د افغانستان هغه به نه پرې کوئ، فکر به نه ورباندې کوئ. افغانستان کې خو الحمدلله خدای پاک موږ ته ډېر شیان مفت راکړي دي، د هغوی شکر مو نه دی ادا کړی، نو ځکه ورپسې سرګردانه یو.
دلته هر شی چې دی پیسې دي، نو حتی موټر هم که پارکوي باید پارکینګ یا آنلاین پارک یا ورته د پارکینګ ټیکټ واخلي، که وام ونه اخیسته بیا نو جریمه ده. بل ژبه زده کول ډېر زیات ضروري دي، لکه ژبه حتما باید زده کړئ. ژبه یې دې لپاره زده کول دي چې تاسو که جرمني کې اوسېږئ، ما اورېدلی دي چې جرمنان یا فرانسویان چې دي دوی خلک مجبوروي چې دوی په ژبه خبرې وکړي. مجبور داسې نه دی چې حتما، خو خبره دا ده چې ښه برخورد نه در سره کېږي، یا چې دی کوم ځای کې پوښتنه درته پیدا شي څوک ځواب نه درکوي، نو غوره به وي چې هغه محلي ژبه سړی زده کړي. څومره چې سړي کمیونیکیشن په محلي ژبه کې ښه وي، فصیح وي، نو بیا ورته د کاروبار، تعلیم، وظیفې موندلو هغه وروسته هغه چانسونه ډېر زیات پیدا کېږي. نور کوم شیان دي چې زه یې باید تاسو سره شریک کړم؟ اجتماعي موقف په باره کې ما خبره وکړله. بل ترانسپورټ سره ځان بلدول دی چې مثلا په دغه ملک کې آسان او ارزانه ترانسپورټیشن چې شی دی، میټرو دی، بس دی. که خپل موټر مې واخیسته هغه ماته ارزانه تمامیږي، ځکه ځینو ملکونو کې تیل ارزانه وي، بیا سړی کولی شي چې ډرایوینګ لایسنس واخلي او موټر خپله ډرایو کړي. نو دغه لیدل پکار دی چې څنګه باید وکړو، کوم ډول مونږ کولی شو چې خپل وظیفې ته، سودا ته، خریداري ته په اسانۍ ځان ورسولی شو او اکسس پیدا کړو. نو دغه معلومات ما تاسو سره شریک کړل. که تاسو سره څه شی وي او تاسو پخوانۍ تجربې کومې غوره تجربې لرئ، هغه کمنټ کړئ چې دوستان یې ولولي او ځانونه پرې مخکې نه مخکې پوه کړي، تر څو له دوی له کوم مشکل سره مخامخ نه شي.